السلام علیکم ورحمت الله. د سنا هیلث اکیډمي ته ښه راغلاست. دوستانو راځئ چې نن یو داسې قوي وظیفه بیان کړو. محترمو، دا وظیفه د 99 نومونو د اسماء الحسنا چې د قرآن مجید په اول سر کې راځي مجرب خزانه ده. په دې وظیفه کې 99 وظایف راجمع شوي دي. دا وظیفه د یو داسې حاجت لپاره، د یو داسې مشکل لپاره وکړئ چې کلونه ستا کاروبار بند کړی، او دا حاجت ستا د رشتې او نکاح، او دا حاجت ستا رشته او نکاح بنده کړي. محترمو، که څوک غواړي چې خپل پټ او ښکاره حاجتونه یې پوره سي، د ژوند ټول مشکلات یې په بشپړ ډول ختم سي، او هر ناممکن حاجت یې پوره سي، نو دا وظیفه یو طلایي چانس دی چې په خپل ژوند کې شامل کړي. دا د 99 اسماء مبارکه وظیفه ده. دا دومره زبردسته وظیفه ده چې په کومه طریقه زه وایم په هغه طریقه دا وظیفه وکړئ چې کوم مشکل دې نه ختمیږي، کوم حاجت دې نه پوره کیږي. د دې وظیفې په کولو به الله داسې اسباب درکړي چې ستا به امید هم نه وي. دوستانو، دا هغه وظیفه ده چې د 99 وظایفو مجموعه ده. د ټولو وظایفو سرداره وظیفه چې ده هغه دغه وظیفه ده. که څه هم ستا حاجت ته سمندر برابر لوی وي او د غرونو په شان سخت وي، صرف یوه ورځ دا وظیفه وکړه، دومره خوشحالي به دې نصیب شي چې ته به ارمان کوې چې کاشکې دا وظیفه ما مخکې کړې وای. نن راسه دا وظیفه د هغه حاجت لپاره وکړه، د کوم حاجت لپاره چې ستا خوبونه بې ارامه دي، د کوم حاجت لاسه چې ستا ژوند هغه بې ارامه دی، او د کم حاجت ته لاسه چې تا ته خوراک خوند نه درکوي، او ته د چا سره خبرې نه کوي. هغه حاجت که ستا د کاروبار دپاره وي، که د رشتې دپاره وي، یا د اولاد یا نوکرۍ، د دنیا په مخ د ټولو نه لوی حاجت نه لوی حاجت یې راواخله. هغه حاجت راواخله چې تا ته ډېر تکلیف درکړی دی، او کلونه تیر شو تا د هغه حاجت لپاره ژړلی دي، هغه حاجت تر اوسه پورې نه دی پوره سوی. دوستانو، دا هغه مجموعه د وظایفو ده، دا هغه وظیفه ده چې د 99 وظایف سره رایو ځای کې او د ټولو سره یوه وظیفه جوړه کې. یعنې هر اسم د الله جل شانه دا جلا وظیفه ده، جلا یې تاثیر دی. نو دا 99 اسماء مبارکه چې ته راواخې په یوه ختم کې راجمع کې، په ورځ کې یو پلا دا ختم وکې، نو 99 وظیفې ګواتاره مجموعه کې را یو ځای کې د خپل حاجت لپاره. د دنیا په مخ د ټولو نه لوی حاجت راواخله. دغه حاجت کوم حاجت چې ستا د نه پوره کېږي، نو هغه حاجت مخ ته کښېږده. دا یوه ورځ وظیفه شروع کړه. دوستان به درته حیران سي چې تا د دغه مشکل دپاره کومه وظیفه کړې. دوستانو، زندگی کې به سکون راشي، په زندگی کې به بدلون راشي. هغه حاجت چې کلونه تیر سوي نه یې پوره سوی، هغه ورونه هغه خویندې چې وایي چې زموږ حاجتونه نه پوره کېږي، زموږ مقاصد زموږ مشکلات نه ختمیږي، د هغو دپاره نن یو داسې مجموعي طور، یعنې د 99 وظیفو یو سرداره وظیفه چې کومه ده، مجموعي طور عام مجموعه وظیفه چې کومه ده، هغه د دغه 99 اسماء مبارکو په ورځ کې یو پلا ختم دی چې تقریبا 3 منټه یا 4 منټه یا 5 منټه پر دې باندې لګیږي. نو د ټولې دنیا خوشحالي به د سړي نصیب سي. راځي مختصره طریقه زه تاسو ته وایم د دغه وظیفې د 99 اسماو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. دوستانو، دغه 99 اسماء مبارکه چې د الله جل شانه دي، دغه 99 نومونه چې د قرآن په اول سر کې راځي، دا د ټولو وظایفو سرداره وظیفه ده. دا په ورځ کې هر ټایم چې تاسو ته اسانه وي، 11 واره درود شریف په سر کې ویل، 11 واره درود شریف په پای کې ویل، صلی الله علیه وسلم، دا اسانه درود شریف، او بیا په اوداسه باندې پر مسله باندې په یقین و اخلاص سره یوه پلا شروع کول چې هو الله الذي لا اله هو الرحمن الرحیم. بیا در پایه پورې دغه 99 نومونه د الله جل شانه ذکر کول. دا 3 منټه یا 4 منټه یا 5 منټه وظیفه ده. د ټولو وظایفو سرداره وظیفه ستا په مخ کې پرته ده. د ټولې دنیا کې چې کوم لوی حاجت ستا دی نه پوره کېږي، هغه راواخله مخ ته یې کښېږده. بس دغه یو پلا ختم د دغه اسماء وکړه، او بیا په زارۍ یقین اخلاص سره دعا وکړه. انشاءالله العزیز چې کوم چا په دغه ختم باندې عمل کړی دی، د ټولې دنیا نه لوی مشکل چې کوم دی د هغه الله جل شانه خلاص کړی دی. نو تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.